دی اولنی نصیحت هغه دا دی چې کن غریبا او عابر سبیل. په دنیا کې داسې ژوند تېروه چې لکه د یو مسافر په شان یا د یو ناشنا انسان په شان. په دنیا کې ژوند تېروه د مسافر په شان یا د ناشنا انسان په شان. او دا نصیحت موږ د هغه حدیث نه اخیستی دی چې هغه امام ترمذي رحمه الله راوړی دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنکبی، یو روایت کې داسې راځي، یو روایت کې راځي ببعض جسدی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په دې اوږو لاس کېښود او ما ته وی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې عبدالله په دنیا کې داسې ژوند تېروه کأنک غریب، لکه ته چې ناشنا یې، او عابر سبیل یا په لاره باندې تېرېدونکی مسافر یې. وعد نفسک من اهل القبور، او ځان د قبرونو والو نه شماره، ځان د قبرونو والو نه او په قبرونو والو کې ځان شماره. دا زمونږ ټولو ته دا نصیحت دی چې دنیا د اوسېدو ځای نه دی، په معنی دې سره چې همیشه د اوسېدو ځای نه دی، او نه زمونږ خپل وطن دی. نو بیا مؤمن دپاره پکار ده چې دی په دنیا کې د ژوند چې تېروي نو په دوو حالاتو کې د یو حال مطابق به یې تېروي. یا خو داسې به وي لکه یو ناشنا چې یو علاقې ته راغلی، نو د دې ناشنا انسان بس دقه سوچ او فکر یي چې خپل ځای ته به کله واپس ځم. او یا به مسافري وقتی طور ژوند تېروونکی په یو ځای کې شپه ورځ د دې دپاره لنډی یا تېروي چې خپل ملک ته به ځي او زړه په دغه ملک کې پوخ نه لګوي، او بس په خوله باندې دغه خبرې چې یا به سبا ځم او یا به بل سبا ځم، او زړه هلته نه لګوي. دغه به د مسلمان حال یي. لکه په دې مسافرو کې خصوصا په دې ملک کې چې کله ته مسافر ته څه نصیحت کې یا ورته څه وې چې داسې وکړه دغه وکړه، نو د هغه په خوله یو خبرې وی اسم سبا ځو. اسم ویې وی دا ملک پردی ملک ته خپل ملک خو نه دی، دا ځای خو خپل نه دی، خو بس یو څو ورځې دي بیا ترې ځو. نو کله داسې وي بعض وایي د پردي ملک څه پته لګي، د پردي ملک څه پته لګي. دقه شان ژوند به په دې دنیا کې تېری چې په خوله دې دا خبرې چې سبا ځم او بل سبا ځم، او د دې دنیا څه پته لګي. د دنیا دې ته ویلی کېږي ممر، دې ته مقر نه ویلی کېږي. دا د تېرېدو ځای دی، دا د اوسېدو او د ودرېدو ځای نه دی. په دې ځای باندې صرف زمونږ تېرېده دي، بس صرف او صرف تېرېده دي. کله د یو علاقې نه بل علاقې ته یو پول تللی په اوبو له پاسه، دا خلک په دې پول تېرېږي چې دې بل علاقې ته واوړي بس. خو چېرته څوک هم داسې لیدلی چې په دې پول باندې دیره شوی یا هلته یې ځان ته کټه اچولی، تولیه اچولی او پرېوتی دی نه دی. نو ته چې آخرت ته ځې، نو آخرت ته د هغه وخته پورې نشي تللی چې څو پورې په دنیا باندې په دنیا نه یې تېر شوی. نو په دنیا چې ته تېر شي نو ته آخرت ته رسي. نو ځکه دې ته ویلی کېږي ممر. د دنیا دا د تېرېدو ځای دی، دا د اوسېدو ځای نه دی. دلته څوک همیشه دپاره پاتې شوی نه دی. هر ځوان پکې بوډا شوی دی او هر بوډا پکې مړ شوی دی او هر
نوی پکې جوړ شوی دی او دقې شان زما او ستا دا ژوند روان دی. بله ورځ موږ ماشومانانو بیا ځوانان شو او دقې شان دا سلسله د عمر دا روانه د مخکې تېرېږي، روانه د روانه د یو ورځ به بوډاګان شو. ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. الله وایي څومره چې موږ عمر ورکوو د انسان ته نو دومره یې کمزوری کوو په دې بدن کې. او بس دقه یو طریقه د الله رب العزت روانه ده، سنت الله د الله سبحانه وتعالی طریقه ده. دا خلک راځي ژوند تېروي، څومره ژوند چې لیکلی شوی امتحان هغه پرچه ورکوي او بیا مخکې ځي او نتیجه په قبر کې راوځي. نو ځکه یو شاعر وی کن فی الحیات کعابر سبیل واترک وراءک کل اثر جمیل كل أثر جميل فما نحن في الدنيا إلا ضيوف وما على الضيف إلا الرحيل. وی په دنیا کې داسې ژوند تېروه که عابر سبیل، لکه په لاره باندې تېرېدونکی مسافر. واترک وراءک کل اثر جمیل، او په ځان پسې شاته ښایسته ښایسته کارونه پرېږده. دنیا نه چې ته ځې که نه نو په ځان پسې شاته ښایسته کارونه پرېږده. داسې څه وکړه چې خلک دې صفت وکړي، داسې څه وکړه چې خلک دې تذکره وکړي، د خیر تذکره دې خلک وکړي. زه بر بر دې ملګرو ته دا نصیحت کوم او په مخه یې کوم او بیا به هم کوم چې ژوند که ته دا وایې چې زه ژوند تېروم د ښځې او د بچو دپاره، نو دا ژوند زناور هم تېروي، د څاروي هم تېروي. څاروي هم ګوره د خپلو بچو دپاره خوراک پیدا کوي، زناور هم د خپلو بچو دپاره خوراک پیدا کوي. زناور که ته دا وایې چې زه خېټه ساتم، زناور هم خېټه ساتي. که ته دا وایې زه شهوت پوره کوم، نو زناور هم چې خېټه ډکه کړي نو بیا په شهوت پسې ګرځي، د عورت ته شهوت پوره کوي. که دا ستا ژوند نو بیا خو دې هېڅ ژوند نه دی. که دا ستا ژوند سهار او ماښام، بیا خو دې هېڅ ژوند نه دی. ژوند خو هغه ژوند دی چې هغه د الله په بندګۍ کې تېر شي او د نورو خلکو په خدمت کې تېر شي او داسې څه پکې وکړي چې امت دپاره د خیر یو دروازه او یو لار کوله وکړي. او ته مړ شي سباله او خلک دې ځای په ځای تذکرې کوي. ته سباله مړ شي په حقیقت کې خو بیا هم ژوندی د خلکو په زړونو کې تذکره دې پاتې شي، یادونه دې پاتې شي. خلک د وخت په وخت یادوي چې الله دې وبخي او الله دې وبخي. په دې ګوره څوک نه یادوي چې بچو له ښه ټیټ مزدوري کوله، که نه یادوي دي. یو سړی د بچو له ټیټ مزدوري کوله، موږ له څه سم خیال دی؟ یو سړی د ښځې ډېرې وي او شهوت یې خپل پوره کړی، موږ له څه؟ یو سړی دی د امت دپاره لګیا و، یو سړی دی د قوم دپاره لګیا و، یو سړی د ملک دپاره لګیا و چې دا ملک د مسلمانانو ترقي وکړي، چې دا ملک د مسلمانانو مخکې لاړ شي، دا قوم د مسلمانانو ترقي وکړي، د مسلمانان په دې دین باندې پوه شي، په دې دنیا باندې پوه شي. په دې الله اجر ورکوي چې کله اراده دې نه کوي.